ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. شروع کوم د الله نوم سره چې بے حد مهربان او نهایت رحم کول والا دی. کله چې موسی علی السلام خپل خادم ته ویلی و چې زه خپل سفر تر هغه پورې نه ختموم تر څو چې زه د دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته ونرسم غني نو ډیره موده به زوم دغه سره روان یم. بیا چې هغه کله د هغه دوانو دریابونو د یو ځای کېدو مقام ته ورسېدل نو د خپل مینه بے پروا شول او هغه مې روته او په دریاب کې داسې روان شو لکه چې مخ ته سرنګ وي. د بخاری په روایت کې دي چې د یو سائل په جواب کې حضرت موسی علیه السلام دا وې چې د وخت په دنیا کې زمان لوی عالم څوک نشته. نو د الله تعالی دا جمله خوښه نشوه او د وحی په ذریعه هغه مطلع کړو چې زما یو بنده خضر چې ستانه هم لوی عالم دی هغه سره ملاقات وکړه. حضرت موسی ته پوښتنه کړو یا الله هغه سره ملاقات څنګه کېدې شي؟ الله تعالی او فرمایل چې کوم ځای دوه سمندرونه ملاويږي زما هغه بنده به التوي او دا چې ته مې ځان سره واخله چې کوم ځای دا مې ټوکرانه اوسي او غایب شي نو پوښه چې دغه مقام دی. نو حضرت موسی مې واغشتو او خپل یو شاګرد حضرت یوشع بن نون نه ځان سره کړو او سفر شروع کړو د علم په طلب کې. چې موسی علی السلام سفر کولو او روان وو نو یکایک معلوم شول چې مې خو رستو چرته غایب شوی دی او چې دریاب کې داسې لاړو لکه چې چرته سورنګ لګېدلې وي. وړاندې چې لاړل نو موسی خپل خادم ته وویل روړه زمونږ ناشته په نننی سفر کې مونږ ډیر ستړي شوي یو ځکه چې دا یو لوی سفر وو او پیدل د سمندر په غاړه سفر وو. خادم وویل تا ولیدل دا څه وشو؟ کله چې مونږ د هغه ګډ خواته ایثار شوي وو په هغه وخت کې زما مې ته خیال نه وو او شیطان زه داسې بے پروا کړم چې تا ته د هغه ذکر کول زما ډوهیر شو. مې خو په عجیبه طریقې سره روته او دریاب ته ورننوتو. موسی علیه السلام وویل دغه خو هغه ځای وو چې مونږ لټولو یعنی هم دغه مقام خو نشاندهی شوی و. نو هغه دواړه په خپل لار بیا واپس روان شو. الته هغه زمونږ د بندگانو نه یو بنده اومنتو چې پاغه باندې مونږ خپل رحمت کړي وو او د خپل طرف نم ورته خاص علم ور کړي وو. وعلمناه من لدنا علما قال له موسی هل اتبعك. موسی علیہ السلام هغه ته وویل ایا زه ستا سره پاتې کېدې شم د دې غرض لپاره چې ته ماته هم د هغه پوهې نه تعلیم راکې کومه پوهه چې تا ته خو دې شوې ده. د شاګرد او د استاد تعلق دی واقع سره خو واضح شي چې څنګه حضرت موسی علیه السلام هغه وخت د یو شاګرد په تور حضرت خضر علیه السلام سره د تلوله او د عزت کولو دغه اجازه غواړي. هغه ورله جواب ورکړو ته زما سره صبر نشې کولای یعنی چې کم علم ما سره دی دغه عزت کولو او معلومولو ډیر صبر پکار دی او هغه صبر به ته نشې کولای او د کم سیز چې تا ته خبر نوي اخر ته په هغه باندې څنګه صبر وکړې شي. موسی علیه السلام وویل ان شاء الله ته ما صبرناک ووینې او زه به په هیڅ معاملې کې ستانه فرمانی نه کوم. د ښه شاګرد همدا دوه خصوصیات وي. اول نمبر چې د علم په لار کې راتلونکو مشکلاتو باندې بے همت نشي مایوس نشي صبر نه کار اخلي سختی برداشت کوي او دویم چې په هیڅ معاملې کې به ستاسو نافرمانی نه کوم. استاد نه د زده کولو لپاره د هغه اطاعت او ادب او احترام ډیر ضروری وي. که شاګرد خپل مرزي کوي نو علم نشي حاصلوله. هغه وویل ښه کته زما سره زی نو زمانه به د څه خبره ته پوس نه کوي تر څو چې زه په خپل اطاعت د هغه ذکر اونکم یعنی په دې شرط به زه تا ځان سره بوتلی شم چې زه هر څه کوم ته به د هغې باره کې تپوس نه کوې سوال کول منه دی. اوس هغوی دواړه روان شو تر دې پورې چې کله هغوی دواړه په یو کشتی کې سواره شو نو هغه سړي په کشتی کې سورې وکړو. موسی علیه السلام وویل تا په دې کشتی کې د دې لپاره سورې وکړو چې د کشتی ټول خلک ډوب کړي تا خو ته یو سخت کار وکړو. هغه ورته وویل ما تا ته ویلې نه وو چې ته زما سره صبر نشې کولی. موسی علیه السلام وویل په هیره ما مه نیسه زما په معامله کې لږ د سختۍ نه کار مه اخله. دینه پته لګي چې بعض وخت شاګرد نه غلطي وشي نو غلطۍ باندې فورا معافي غوښتل پکار دي د استاد نه او که استاد سخت مزاج وي نو هم شاګرد ته دومره حق شته چې د نرمۍ درخواست وکړي. بیا هغوی دواړه روان شو تر دې پورې چې هغوی له یو الګ مخې له ورغی او هغه سړي هغه قتل کړو. موسی علیه السلام وویل تا یو بې ګناه قتل وکړو حالکه هغه د چا وینه نه وتوې کړې دا کار خو تا ډېر خراب وکړو. هغه وویل ما تا ته نه وویلې چې ته زما سره صبر نشې کولی. موسی علیه السلام وویل د دې نه وروستو که ما ستانه څه تپوس وکړو نو ما بیا مه مرګري کوه اوس خو زما د طرف نه تا ته عذر میلاو شو. بیا هغوی وړاندې روان شو تر دې چې کله یو کلي ته ورسېدل او د هغه کلي د خلکو نه ډوډۍ وغوښتله خو هغوی د دې دواړو د میلمستیا نه انکار وکړو. هلته هغوی یو دیوال ولیدو چې را پریوتو ته نږدې و. هغه سړي هغه دیوال دوباره جوړ کړو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلې نو د دې کار مزدوري ته اغشتې شوه. هغه وویل بس زما او ستا ملګرتیا ختمه شوه. اوس زه تا ته د هغې خبرو حقیقت ښیم چې په کومو خبرو تا صبر ونه کړی شو. د هغې کشتۍ معامله دا ده
دې باره کې یو حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی دې په موسی باندې رحم وکړي. کاغه صبر کړی وي نو د دې نه به ډېر خبرې معلومه شوې وي. د هغه کشته معاملې دا ده چې هغه د یو څو غریبانو کسانو و چې په دریاب کې وای مهنت مزدوري کوله. ما اراده وکړه چې په دې کې عیب را پیدا کم، ځکه چې وړاندې د یو داسې بادشاه علاقه و چې هغه به هر کشته په زور غشتله. پاتې شو هغه الګ، نو د هغه مور او پلار مؤمنان وو. موږ سره د دې فکر شو چې دا الګ به په خپل سرکشه او کفر سره هغه تنګ کی، ځکه مونږه اراده وکړه چې د هغه رب د په بدله کې هغه له داسې اولاد ورکړي چې په اخلاقو کې هم داغه نه بهتر وي او د صله رحمت هم زیات امید وي. او د دې دیوال معاملہ دا ده چې دا د دوه یتیمانو الکانو دی چې په دې خار کې اوسېږي. د دې دیوال د لاندې د دې بچو د پاره یو خزانه خخ کړې شوې ده او دا وی پلار یو نیک سړی وو. په دې وجه ستارب اوغختله چې دا دوه بچي د بالغان شي او خپل خزانه دې روباسي. دا کار ستاسو د رب د رحمت په وجه شوی دی، ما څه په خپل اختیار سره نه دی کړی. دا د حقیقت د هغه خبرو چې په هغه باندې تاسو صبر اونکړې شو. د ټول واقع نه چې کومه اهم ترینه خبره معلومیږي هغه دا ده چې د ژوند کې ډیر داسې واقعیات ښکاری چې زموږ عقل نه مني. موږ ته د عدل او د انصاف نه خلاف لګي او ټیک نه لګي. خدای الله تعالی هر فیصله د چا انسان په حق کې ظلم نه وي. مثلا چې هغه کشته کې سورې وشو په ظاهر خو د مسکینو ماشومان و، د ضرورتمندو وړو و او د هغوی حق کې یو نقصان و، خو کدا ورکوټ نقصان نه وي نو د غټ نقصان امکان و. ځکه چې مخکې یو بادشاه وو چې کشته به په ظالمانه طریقه غشتلې، نو دې کې بس کېده چې پوره کشته به د لاس نه تلې وه. بعضې وخت الله تعالی مونږ په یو ورکوټي مصیبت یا تکلیف کې مبتلا کی او د غټ مصیبت نه بچ کی چې دې وخت کې دې مونږ توبه وکړو او الله تعالی طرف ته رجوع وکړو، توبه دې وکړو، الله تعالی نه مدد وغواړو، بیدار شو او آینده د غټ نقصان نه دې بچ شو. بیا دغه شان دویم مثال دا دی چې یو ماشوم قتل کړو. په ظاهره خدا ډیر غټ کار وو. بعضې وخت د چا صرف یو بچی وي او هغه وفات شي، مور او پلار له دا صدمه برداشت کول ډیره ګرانه وي. خو دې کې د الله تعالی رحمت وي د خپل بنده لپاره. کېدای شي چې هغه ماشوم لوی شي او مور پلار دومره پریشان کی چې د هغوی ژوند ګران کی، حرام کی. الله تعالی بعضې وخت موږ نه داسې څیزونه واخلي چې کوم سره زموږ ډیر محبت وي او په ظاهره زموږ ډیر خوښ وي یا موږ ته د فائدې ښکاري او موږ په دې صبر نشو کولی. نو په داسې موقع هم د الله په فیصله مطمئن کېدل پکار دي. د درېمې واقعې نه پته لګي چې یو انسان که ژوند کې ښه کارونه کوي، محسن وي، نیکوکار وي، نو د هغه نیکي صرف د خپل وخت یا خپل ژوند لپاره فایدهمند نه وي، بلکې د هغې اثر تر نسلونو پورې ځي. مثلا هغه سړی چې په خپله نیک وو، وفات شوی وو او بچي یتیمان وو، څوک د پالنې او د خیال ساتلو نه وو، نو الله تعالی ورله څنګه د غیب نه تنظیم وکړو. نیکۍ باندې انسان د فوري اجر نه غواړي، الله تعالی وړه وړه نیکي هم لیکلي وي. که د ذرې عمر نیکی نو الله تعالی د انسان په حق کې د هغې اجر ضرور ورکوي او ضایع کوي نه. خو مونږ جلدباز یو، بې صبري کوو، مونږ وایو چې مونږ نن چا سره ښه وکړه نو د دې عوض دې زر میلاو شي. تاسو ته نه ده پته چې که چېرې د یو څیز فوري بدله میلاو نه شوه، څو کاله پس کېدی شي تاسو ته د هغې زیات ضرورت وي، هغه وخت میلاو شي، یا تاسو د مرګ نه پس ستاسو اولاد د هغې زیات حاجتمند وي، هغه شکل کې میلاو شي. هسې هم مومن بنده خو ښه کار د آخرت دپاره کوي. نیک عمل صرف د دنیا د فائدې لپاره نه وي. د مرګ نه پس په آخرت کې چې مونږ د جزا څومره محتاج یو، هغه په دنیا کې نه یو. که مونږ ښه کار وکړو او صله میلاو نشي نو مونږ مایوسه شو او د نیکۍ کار پریږدو. دا څیز انسان له فایدهمند نه دی. خضر علیه السلام په خپله څوک وو، دې باره کې مفسرینو د مختلفو خیالاتو ذکر کړی دی. قیاس ته نږدې دا خبره ده چې هغه یوه فرشته وه چې الله تعالی په مختلفو کارونو مقرر کړې وه. شپه ورځ فرشتې په دې کائناتو کې د ډیرو کارونو تدبیر کوي، ډیر کارونه کوي او بعض وخت بندیانو ته د زده کولو په غرض داسې مثالونه ښکاره هم کی. ویسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم، دا خلک ستانه د ذوالقرنین په هکله تپوس کوي. دوی ته ووایه زه د هغه څه حال تاسو ته اورم. ذوالقرنین یو عادل باچا و. کرن وی ښکرته، بعضې وی چې هغه په سر ښکرونه وي او بعضې وی چې د دنیا دوه کنارې یعنی د مشرق او مغرب انتها پورې دغه فتوحات وو او ډېرې فایدې حاصل کړې وي، نو د دې تشبیه په طور ورته ذوالقرنین ویلی شو. بعضې وی چې ښکرونه یې نه وو خو د کمڅۍ په شان په سر یې دوه لټونه وو، اوږده ویښته یې وو، نو د دې دپاره ورته ذوالقرنین وی. تاریخي طور چې ګورو نو غالبا چې ذوالقرنین د ایران باچا خسرو دی چې سایرس ورته ویلی شي. دې باره کې چې قرآن کې څه ویلي شوي دي د هغې خلاصه داسې ده. اولنۍ خبره چې هغه داسې حکمران وو چې د دنیاوي اسباب او وسایلو ورسره فراواني وه. دویم چې مغربي او مشرقي ملکونه یې فتح کړل او د یو غر درې ته ورسېدو چې د هغې بل طرف ته یاجوج ماجوج وو. دریم دا چې د یاجوج ماجوج لار بندولو دپاره د اوسپنې دیوال جوړ کړی وو. څلورم دا چې هغه الله تعالی منلو والا، آخرت منلو والا او ډیر عادل باچا وو. او بیا دا چې نفس پرست نه وو، د مال حریص نه وو.
هغه ډېر کامیابیانه او فتوحات حاصل کړي وو او د دنیا ډېر لوی کامیابیانو نفس هم هغه زره تکبر نه وکړي بلکې دنیا کې عدل او انصاف قائم کړو. ان مکننا له فی الارض واتیناه من کل شیء سببا. مونږ هغه له پزمکه کې اقتدار ورکړی وو او هغه لم د هر قسم اسباب او ذرایع ورکړي وو. هغه اول د مغرب طرف ته د یو مهم تیاری وکړو تر دې پورې چې کله د نور د ډوبېدو حد ته ورسېدو نو هغه ولیدو چې نور په تور اوبو کې ډوبېږي او الته د هغه سره یو قوم ملو شو. مونږ ورته وویل ای ذوالقرنین تا ته دا طاقت هم حاصل دی چې ته دوی له تکلیف ورکې او دا هم چې ته د دوی سره نیکه طریقه اختیار کې. هغه وویل څوک چې په هغوی کې ظلم کوي مونږ به هغوی له سزا ورکو بیا به هغوی خپل رب طرف ته واپس کړي شي او هغه به ورله نور زیات سخت عذاب ورکړي. او څوک چې په هغوی کې ایمان وروړي او نیک عمل کوي د هغوی دپاره ښه جزا ده او مونږ به هغه ته نرم حکمونه کوو. بیا هغه د یو دویم مهم یعنی سفر تیاری وکړو تر دې پورې چې د نور د خطو حتی ورسېدو یعنی د دنیا بل سرته. الته هغه ولیدو چې نور په یو داسې قوم باندې راخیږي چې د هغوی دپاره د نور نه د بچ کېدو څه ذریعه مونږ نه ده جوړه کړې. دا حال و د هغوی یعنی بالکل صحرایي قسم خلک وو، نه چرته ونه وه نه هغوی په عمارتونو کې اوسېدل، د کلاو اسمان لاندې ژوند تېرولو. او د ذوالقرنین سره چې څه وو هغه مونږ ته معلوم وو. بیا هغه د یو بل مهم سفر تیاری وکړو تر دې پورې چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسېدو الته ورته یو قوم ملو شو چې ډېر په مشکله به خبره پوهېدل. هغې خلکو وویل ای ذوالقرنین یاجوج او ماجوج په دې ځمکه کې فساد خوري نو آیا مونږ تاله څه ټیکس د دې کار دپاره درکو چې ته زمونږ او د هغوی په منځ کې یو بند جوړ کړې. هغه وویل څه چې زما رب مال راکړي دي هغه ډېر دي. یعنی دومره فتوحاتو باوجود هغه د خلکو نه مال نه اغوښتو بلکې خپل مال یې د هغوی د فایدې دپاره خرج کولو. د ښه حکمران هم دغه خوبي وي چې څه زما رب مال راکړي دي بس هغه ډېر دي. تاسو بس په مهنت کولو سره زما امداد وکئ. زه ستاسو او د هغوی په منځ کې بند جوړوم. مال د اوسپنې صادرې روړی اخر دا چې د دواړو غرونو منځنی ځای هغه په ډکولو برابر کړو. نو خلکو ته وویل چې اوس هور بل کئ تر دې پورې چې کله دا د اوسپنې دیوال بالکل د هور په شان سور شو نو هغه وویل ټوړې اوس زه په دې باندې ویلې کړې شوې تانبه اچوم. دا بند داسې و چې یاجوج ماجوج په هغې ورختلی هم نشول او په هغې کې سورې کول خو ورته نور هم ګرانو. ذوالقرنین وویل دا زما د رب رحمت دی خو چې کله زما د رب د وعدې وخت راشي نو هغه به د خاورو سره هوار کی او زما د رب وعده حق ده. د دې نه پته لګي چې دا باچا مسلمان وو ځکه چې په آخرت یقین لري او نور اسلامي اخلاق هم لري. او غټه خبره دا ده چې دومره لوی کارنامې وکړي د 3 مهماتو ذکر خوتش په دې واقع کې ملاويږي چې د مغرب انتها ته ورسېدو او د مشرق انتها ته او بیا شمال مشرق ته او د فتوحاتو سره او دومره ټکنالوژي ورسره و چې د دوه غرونو ترمنځ د اوسپنې دیوال د ویلې کړي تانبې سره مضبوط کړو چې پکې سورې هم نشو کېدې او دومره اوچت وو چې څوک په اورېدې هم نشو. دینه پته لګي چې څومره ترقی یافته او زبردست باچا وو او دا هر څه جوړولو نه پس زره تکبر یې ونه کړو. دا یې ونه ویل چې وګورئ دا زما کمال او زما قدرت او طاقت بلکې ورسره وویل دا خو ما جوړ کړو د ضرورت لپاره. خدا څنګه وشو هذا رحمت من ربي دا زما د رب په رحمت شوی دی دې کې زما څه کمال نشته. او بیا فاذا جاء وعد ربي جعله دكا دا نشان به همیشه نوي زما د رب وعده برازي یعنی قیامت برازي نو دا هر څه به ریزه ریزه شي. هغه مخه ته دا بند او مضبوط دیوال هیڅ حیثیت نه لري. وکانه وعد ربي حقا او زما د رب وعده رښتیا ده. چې د چا په آخرت یقین وي او د آخرت وعده رښتیا ګڼي او مغه حقيقي مانو کې صحیح کار کول شي. کني چې چا سره دومره اختیار او اقتدار وي او دومره سور سره وي هغه نه دا توقع کول چې دی به خلکو سره عدل او انصاف نه کار اخلي او هیڅ زیاتې به نه کوي دا ډیر مشکل کار دی. وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا. رستو د آخرت ذکر وشو. اوس د آخرت لږ شان تفصیل چې قیامت په ورځ به کیږي څه او په هغه ورځ به موږ خلک پرېږدو چې د سمندر د چپو په شان په یو بل کې ورننوځي او په سور کې به پوکې ووهلی شي او موږ به ټول انسانان راجمع کړو او همدغه ورځ به وي چې موږ به جهنم د کافرانو مخې ته راولو د هغې کافرانو مخې ته چې زما د نصیحت نه ړانده شوي وو او د څه اورېدو دپاره اړو تیار نه وو. دلته د کافرانو نه مراد کم خلک دي الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری چې د چا نظر زما د ذکر نه په پردې کې وو یعنی زما تعلیم او زما کتاب او زما ذکر طرف ته د هغوی توجه نه وه نه لستلو. وکانو لا یستطیعون سمعا د اورېدو توفیق هم نه وو د اورېدو استطاعت هم نه لرلو. اوس چې یو بنده ړوند کونی نه اوري او نه لولي او بیا هغه ته هدایت حاصل نشي نو هغه په خپل حق کې په خپل ظالم دی. الله تعالی ته خو څه نقصان نشي رسولی او نه بل چاته. دین معلومیږي چې د الله تعالی ورکړی شوی د صلاحیتونه یعنی د نظر قوت او د اوریدو قوت په ښه کار او خاص کر د حق پیژندو او د دین تعلیم حاصلولو له استعمالول ډیر ضروری دي.
غني که انسان دنیاوی لحاظ سره هر څومره ترقی والای خو چې د خپل انجام سوچ نه کوي او د هغه د پاره صحیح تیاری نه وی کړي نو لازمی طور التورلا خساره ده. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. نو آیا دا خلق د کوم چې کفر اختیار کړی دی دوی دا خیال لري چې ما پریږدي او زما بندگان خپل کارساز جوړ کړي، یعنی ما طرف ته د توجه په ځای انسانان خپل خدای جوړ کړي. موږ د داسې کافرانو د ملمستیا لپاره دوزخ تیار ساتل دي. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، اے نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایا آیا موږ تاسو ته اوخایو چې په خپل عملونو کې د ټولو نه ناکام او نامراد خلق څوک دي؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هغه خلق دي چې د دنیا په ژوند کې د هغوی ټول کوشش د نیغې لارې نه بېلارې وي او د هغوی دا خیال وي چې هغوی هر څه ټیک ټیک کوي. یعنی چې یو بنده شپه ورځ مهنت کوي منډه تړ وهي خو په آخرت کې د هغه د عمل ښه نتیجه نشي او هیڅ جزا ملو نشي نو دا بنده کار کولو باوجود سخت خساره کې دی، نقصان کې دی. عموما داسې کیږي چې انسان په دنیا کې څه کار کوي او ګوري چې نتیجه د عزت په شکل یا دولت په شکل کې ملاو شو نو هغه په هغه مطمئن شي او خیال کوي چې زه یو کامیاب انسان یم. یعنی عموما چې دنیا کې مونږ ته څه عزت دولت او څه څیز هم ملاويږي نو مونږ وایو چې مونږ کامیاب انسانان یو، خو خبره دا ده چې یو د الله تعالی جوړه شوی نقشه ده او یو زمونږ د ژوندۍ د کامیابی یو بل شان نقشه ده. که یو کاغذ باندې تاسو دوه نقشې جوړې کړئ د څه څیز د ظاهرولو لپاره نو کې دې شي کم چې تاسو خوښوي تاسو تیار کړی وي هغه مطلوب نه وي، پسندیده نه وي چې چا دا هغه د تیارولو ډیماند کړی وي. د دنیا او د آخرت باره کې یو زموږ خپل سوچ دی د خپل خواهشاتو مطابق د خپل عقل مطابق او یو د الله تعالی نقشه ده د دنیا چې د کمې په ذریعہ کامیابی حاصلېږي. کومه د خپل نقشې مطابق کار کوو او دا غنو چې دا کامیابی ده نو دا زموږ غلط فهمی ده او ځان له دوکه ورکول دي، خود فریبی ده. نو انسان له همیشه په هغه معیار او پیمانه خپل محاسبه پکار ده کوم چې الله تعالی مقرر کړی ده چې هغه موږ نه سغواړي. کم قسم کوشش د الله تعالی نس پسندیده کارونه کم دي چې هغه له موږ کار وکړو، مهنت وکړو، منډه تړ ووهو، ځان ستړي کو چې ښه نتیجه او اجر راته ملو شي. نو دلته دا خبره خو واضحه کړې ده. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، وایا چې تاسو ته وایم چې د اعمالو په لحاظ د کار او د کارکردګۍ په لحاظ څوک ټولو نه زیات په خساره کې دي؟ پیجندل غواړي هغه کسان چې لوی کارونه کوي او په نقصان کې دي، یو هغه چې کار نه کوي او نقصان کوي هغه هم نقصان دی، خو یو هغه چې ښه مهنت کوي او ځان ستړي کوي، ژوندۍ ولګي، ټول طاقت او صلاحیتونه استعمال کوي او بیا په نقصان کې دي. تاسو سوچ وکئ چې یو سړی د کاروبار لپاره ډیر مهنت کوي خو کاروبار خساره کوي نو د دې سړی پریشانی ډیره زیاته وي چې خپل ټوله سرمایه د ژوندۍ جمع پونجي وخت هر څه ولګي او مهنت کوي او بیا په نقصان کوي. چې څوک بم اوري وای بچي څومره بد قسمت ده چې ټول مهنت ضایع شو او هیڅ فائدہ ورته حاصل نه شو. دنیا کې خدا سے بندله مونږ خفقېګو، خو د آخرت په لحاظ کې دی شي اسنه چې هغه هم مونږ په خپل یو چې کار کوو، مهنت کوو او سبا د قیامت په ورځ هم هیڅ کار هم د اجر په صورت کې ملاو نشي. نو مونږ له هغه اسباب وجوهات معلومول پکار دي چې هغه کم سيزونه دي چې هغه سره د انسان نیکیانه ضایع شي، هغه کم کارونه دي چې د الله تعالی نه دي خوښ، کومه طریقه ده چې د الله په نظر کې قابل قبول نه ده. دلته فرمایلی دي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، دا د هغه خلکو کار دی چې د هغوی کوششونه صرف د دنیا د پاره دي، د دې شهرت او لویوالي د پاره، د آخرت په خیال نه کوي او بل دا چې پويږي هم نه، که څوک ورله احساس ورکړي نو منلو ته تیار هم نه دي او په دې غلط فهمه کې دي، په غلطه دي چې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، او هغوی خیال دی چې هغوی ډیر ښه کارونه کوي، په خپل ژوند په خپل کوششونو خپل کارونو باندې مطمئن دي او دې سوچ ته تیار اډونه دي چې په هغوی کې څه غلطي ده. نو یاد لرئ چې موږ له ټولو نه زیات خپل ځان سره مخلص کېدل پکار دي. ځان سره اخلاص څه دی چې وګورو چې څه کوو هغه د الله د رضا مطابق دی او کنه، د الله تعالی د خوښۍ او مطلوب دی او کنه. چرته دا څه خو نه ده چې موږ چې څه کوو هغه هم دنیا کې پاتې شي او مخکې اډو سملاو نشي. فرمای اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، دا هغه خلک دي چې هغوی د خپل رب د آیتونو منلو نه انکار وکړو، چې الله تعالی څه غواړي د هغه پروا نه کوي، ځان په ناغرض کوي. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، او هغه خیال کوي چې مونږ ډیر ټیک ټیک کار کوو. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، دا هغه خلک دي چې هغوی د خپل رب د آیتونو منلو نه انکار وکړو او داغه سره د پیشي کولو یقین یې ونکړو. فحبطت اعمالهم، په دې وجه د هغوی ټول عملونه ضایع شول. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، د قیامت په ورځ به مونږ هغوی له هیڅ وزن نه ورکو. قیامت په ورځ به وزن نه ملاویږي، مطلب دا چې عملنامې تل به بې وزن وي، قابل قبول به نه وي.
ذالک جزاؤهم جهنم، د هغوی بدله دوزخ دی. ولی بما کفروا، د هغوی کفر په بدل کې کم چې هغوی وکړو. واتخذوا آیاتي ورسلی هزوا، او د هغوی ټوکو په سزا کې کم چې هغوی زما د آیتونو او زما د رسولانو سره کوله. دین دا پته لګي چې د الله تعالی د کتاب او د الله د رسولانو او دین په خندا کول د انسان غټ غټ نیکیانه اخري، د لویو نیکیانو د ضایع کولو سبب دی. مثلا چې یو بنده ډیر خو خوراک وکي خو چې زهر ورسره اخري نو ژوند به ختم شي، هغه خوراک به څه فائدہ ورنکي، صحت به ورته ملاو نشي. نو که یو بنده په ظاهره د ډیرو ښه اخلاق والا وي، ښه کار کوي، خو ورسره نیت خراب وي یا په دین په خندا کوي، نو مال به سپک شي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. البته کوم خلکو چې ایمان وروړو او نیک عمل وکړو د هغوی د ملمستیا لپاره به د فردوس باغونه وي، خالدین فیها، چې هغوی به پکې همیشه اوسیږي، لا یبغون عنها حولا، او هیڅ کله به د هغوی زړونه د هغه ځای نه بل ځای ته وتل ونه غواړي. خلک وایي کنه چې جنت کې خو به مونږ بور شو. الله تعالی فرمایي چې د هغوی به چرته تلو ته زړه نه کیږي. تاسو وګورئ چې دنیا کې دومره مصیبتونه، دومره پریشانیان دي، بیا هم دلته نه د تلو لپاره د چا زړه نه کیږي. د جنت په باره کې شیطان خلکو ته خیال راولي چې هلته به همیشه اوسېږئ نو بور بشئ، هلته څه کوئ. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا که زما د رب د خبرو لیکلو لپاره د سمندر نه سیاهي جوړ شي نو هغه به ختم شي، او زما د رب خبره به ختم نشي، بلکې که د هغه عمره سیاهي مونږه نور وروړو نو هغه به هم پوره نشي، هغه به هم ختم شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا چې زه خو یو انسان یم ستاسو په شان، ما ته وحی کیږي چې ستاسو معبود خو بس هم یو خدای دی. پس څوک چې د خپل رب د ملاقات امید لري هغه له پکار دی چې نیک عمل وکړي او په بندګۍ کې د خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي، یعنی خالص نیت سره د الله تعالی اطاعت کوي. د نیت اخلاص دا دی چې انسان د الله تعالی د رضا او خوشحالۍ لپاره کار کوي. په داسې عمل به الله تعالی جزا ورکوي، بدله ورکوي، انعام به ورکوي. چې انسان د الله تعالی د رضا کار نه کوي نو د الله تعالی نه به جزا څنګه اخلي؟ چې کارم د بندیانو خوشحالۍ هغوی ته د ښکاره کولو له او د دنیا څخه فائدې لکړې دي، نو هغه فائدہ خو په دنیا کې ملو شي چې الله د پاره څه کړی نه دي، نو انعام د سسیز دې لپاره چې کوم بنده غواړي من کان یرجو لقاء ربی چې د خپل رب سره ملاقات وکړي، هغه د رضا کې نو فلیعمل عملا صالحا، هغه له پکار دی چې ښه کارونه کوي. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، بیا د رب په عبادت کې به هیڅ څوک نه شریکي، یو هم نه مور پلار، نه اولاد، نه دوست، نه رشتہ دار، نه دنیا کې نور څوک. احدا یو کس به هم نه شریکي، اجازت نشته. په احدا باندې ځکه تکرار دی چې بعضې وخت مونږ خپل نیک عمل پټ ساتو، خو یو نږدې دوست یا رشتہ دار یا مور ته یا خاوند ته ذکر وکړو چې زما صفت شي، نو خبره خو برابر شوه، د یو کس خوشاله لشوه یا د ډیرو بندیانو له. نو شیطان بعضې وخت مونږ له تسلی راکوي چې خیر د هیڅ خبره نه ده، دا خو ستا خپل دی، د ته خپل نیک کار ویلو سره که ته څه جزا یا تعریف حاصل کې نو څه نقصان نشته، دا خو خپل دی. که خپلی او که هر څوکي احدا یو هم نه، ستا کار د الله تعالی لپاره دی، صرف د الله تعالی لپاره. او بزړه کې توقع مساتئ، تمنا مکوئ، خواهش ملرئ چې مور پلار یا رور خور او یا دوستانو طرف نه څه شاباشي ملو شي، حوصله ملو شي. ټیک دا چې انسان له د وتواصو بالحق و تواصو بالصبر ضرورت وي، د سهارې او د حوصلې ضرورت وي، خو هغه یو بل خبره ده، د کار نه مخکې د هغې ضرورت وي. خو وروسته چې شهرت کوي نو دې کې د اجر ضایع کېدو امکان دی. سورۃ مریم بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. کاف ها یا عین صاد ذکر دی د هغه رحمت چې ستاره په خپل بنده زکریا باندې کړی وو، کله چې هغه خپل رب ته پټ پټ आवाज وکړو. هغه ارزو کړو اے پروردګاره زما اډوکی کمزوري شوی دي او سر مې د بډاوالي د وجنه سپین پړک شوی دی. اے پروردګاره ما چې کله ستانه دعا غوښتلې ده نو نامراده محرومه پاتې شوی نه یم. ما سره زمانه رستو د خپل رونو او عزیزانو د بد عملی یره ده او زما خزه شنډه ده، نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکا چې زما هم وارث شي او د یعقوب د اولاد هم وارث شي. او اے پروردګاره هغه یو غوره انسان جوړ کا. د یو عام انسان په دعا کې او د پیغمبر د الله خاص بنده دعا کې څومره فرق وي. یو عام انسان چې د اولاد لپاره دعا غواړي نو هغه په زړه کې تمنا لري چې یا الله مال اولاد راکې چې زما کاروبار سنبال کی، زما د بډاوالي سهاره شي او د سترګو مې یخوالي وي، او بس د دین وړاندې مونږ سوچ نه کوو. خو هغه بنده چې د نورو فکر کوي، د نورو خلکو درد زړه کې لري، نو هغه چې دعا غواړي اولاد غواړي نو ورسره وي چې یا الله چې زما وارث هم وي او د آل یعقوب میراث سنبال کی، یعنی د نبوت میراث، او هغه یو ښه او پسندیده انسان وي، د هغه د اخلاق د تربیت اول نه فکر کوي. حالکه لا خو دغه سنوم نشان هم نشته، خو فکر کوي چې هغه نیک وي، ښه انسان وي. جواب ورکړې شو اے زکریا مونږ تعالی
د یو الک زیری درکو چې د هغه نوم به یحیی وي. مونږ په دې نوم د هغه نه مخکې هیڅوک پیدا کړی نه دی. هغه عرض وکړو اے پروردګاره زما به څنګه زوی وشي چې ښځه مې شنډه ده او زه د بوډاوالي نه اوچ شوی یم. جواب ورته ملو شو همدغه څه به کیږي، یعنی الله تعالی د پاره هیڅ ګرانه نه ده. ستا رب فرمایي چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده، اخر د دې نه مخکې ما ته پیدا کړې چې ته اړو هیڅ نه وې. زکریا وویل پروردګاره زما د پاره څه نښه مقرر کا. الله فرمایل ستا د پاره نښه دا ده چې ته به مسلسل 3 ورځې د خلکو سره خبرې نشي کولې. وای چې حضرت زکریا علیه السلام به روزانه خپل قوم له تعلیم ورکولو، نو دا نشانی مقرره شوه چې ښځه د امید نشي نو ته به خبرې نشي کولې، جبه به بند شي، یعنی د دنیا څخه خبرې به نشي کولې. نو داسې حالات کې بیا تسبیح کوه او نور خلک دې هم تسبیح کوي. نو هغه د محراب نه راووتو او خپل قوم ته راغی او په اشارې سره ورته هدایت وکړو ان سبحوا بکرة وعشیه چې سحر او ماښام تسبیح وایي، د الله پاکي بیانوي. یا یحیی خذ الکتاب بقوه، اے یحیی د الله کتاب مضبوط ونیسه. مونږ غله په ورکوټوالي کې حکم ورکړو او د خپل طرف نم د زړه نرموالی او پاکیزګي ورکا. د حکم معنی دلته څه ده؟ قوت فیصله، د دین پوهه، معاملاتو کې صحیح توازن قائمول او صحیح رائے ورکولو صلاحیت، یعنی د فیصله اختیار. څوک بنده هم سکار ال په بهتره طریقه کولی شي چې اول خو هغه په معاملې خپويږي، دویم دا چې اندازې ټیکوي او دریم چې فیصله صحیح وي. که زمونږ د یو سیس باره کې نظریه صحیح نه وي، د یو سیس حقیقت بل سوي او مونږ بل شان ګڼو، ځان له دوکه ورکو، نتیجه به سوي چې فیصله به ټیک نه وي. نو چې فیصله صحیح نه وي نو عمل به هم صحیح نه وي. په وړو وړو سيزونو کې په ژوند کې هر وخت د فیصلو ضرورت وي. دا فیصله چې کول وي دې کې بعض وخت یو لمحه لګي، انسان یا دی خواشي یا بل طرف ته شي، او هم دلته یو ډیر لوی تبدیلی راشي د وخت په استعمال کې. زمونږ ژوند د داسې فیصلو نه ډک دی. نو یو کامیاب انسان له دا ډیره اهم خبره ده چې هغه د درست فیصلو کوي او دا صلاحیت دی پکې، دا هم د الله د طرف وي. الله تعالی هغه له دا نعمت پیدایشي طور ورکړي وو. واتیناه الحکم صبیا، مونږه غلا په وړکوالي کې حکم ورکړو. وحنانا من لدنا وزکا وکانه تقیا، او د خپل طرف نم د زړه نرموالی او پاکیزګي ورکړه. نور څه صفاتونه وو؟ نرم دلی، د زړه نرموالی. نرمي چې په کم سیس کې وي هغه ډیر خشته شي، خوبصورت شي، او چې کم سیس کې سختی وي هغه بدصورت شي، بدرنګ شي. نرمانه چې څومره خیر او خواله راځي، سختۍ سره بلای هغه عمره لری لاړ شي. نرمه سره الله تعالی هغه سور کوي چې کم سختۍ سره نه ور کوي. خاص طور د دین کار کې انسان له نرم مزاجي به حد ضروری ده. وحنانا من لدنا وزکا، او دویم شی پاکیزګي، یعنی نفس د خرابیانو او ګناهونو نه پاک. وکانه تقیه، او متقی کېدل، یعنی د خدای خوف او یره چید لري. وبرم بوالدی، او د خپل مور او پلار حق شناس وو چې د مور پلار فرمانبردار وي. ولم یکن جبارا عصیا، او هغه جبار نه وو، یعنی سخت نه وو، جابر نه وو او نه نافرمان وو. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام دی پاغه باندې چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او چې په کوم ورځ هغه مړ شي او چې په کوم ورځ هغه دوباره را پاسول شي. دې درې واړو موقعو باندې خصوصي طور د سلامتی او د سلام خبره ده. ولی ځکه چې دا درې موقع د وحشت وي. یو ماشوم چې پیدا شي د مور د ګېډې نه دنیا ته راځي نو جاړي، هغه وخت هغه له د وحشت وخت وي، یو نوې فضا وي هغه د پاره. دویمه هغه موقع وي چې انسان د دنیا نه روان وي مرګ طرف ته، او دلته نه رشتہ کټ شي، دنیا نه سترګې پټې شي او بل دنیا ته سترګې اوغړيږي، مکمل طور د یو حال نه بل ته لاړ شي. او دریم د وحشت هغه وخت دی چې انسان د حشر په وخت اوچت شي، د قیامت په ورځ د مرګ نه وروسته، یعنی د قبر نه پاسېدل به بالکل یو جدا سین وي. هر بنده به هغه وخت په غبرهټ کې وي، ولی چې هیڅ دوست رشتہ دار به ورسره نه وي. دا درې وختونه د تنهایی د یوازیوالي وختونه دي. دنیا ته راتلل یوازې، دنیا نه تلل یوازې. که څوک مړ شي د هغه تجربه هغه سره لاړه، تعالی څه فائدہ نه درکوي. او چې د قیامت په ورځ چې پاسه بالکل یوازې. نو دا درې وختونه بهترین کېدل ډیره د خوشنصیبه خبره ده او دا هغه ته نصیب شوی و. اوس زمونږ د پیدایش وخت خو تیر شوی دی، خو د مرګ او د قیامت د ورځې سلامتی لپاره موږ له خپل دعا پکار ده. واذکر فی الکتاب مریم، او اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کا. هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاطه اړخته یو طرف ته جدا شوی و او په پرده کې د هغوی نه پټه ناسته و. په دې حالت کې مونږ هغه ته خپل روح یعنی فرشته ولېګله او هغه فرشته د هغه په مخ کې د یو پوره انسان په شکل کې ښکارا شو. مریم ورته زر وویل چې کته د الله نه یریدونکې سړی نو زستانه پر رحمان پورې پناه غواړم. هغه ورته وویل زه استاد رب استاد یم او د دې لپاره را لېګل شوی یم چې تعالی یو پاکیزه الګ درکم. مریم وویل زما به څنګه الکوشي چې یو بشر مال ګوته قدره جوړل نه دي او زه څه بدکار خزه نه یم.
فرشته وویل همدغه څه به کیږي. ستا رب فرمایي چې داسې کول زما دپاره ډېر آسان دي او موږ به دا ځکه کوو چې هغه هلک د خلکو دپاره یوه نښه وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت، او دا کار به خامخا کیږي. او دا وخت د حضرت مریم علیه السلام دپاره ډېر د ازمایش وخت و. د یو دیندار کورنۍ جنۍ چې د بچپن نه خپله زندګي په هیکل کې په عبادت کې تیره کړې وه، واده هم نه و شوې او هغه د یو بچي سره خپل قوم ته راغله، نو دې نه زیات مشکل وخت به نور څه و. خو د الله تعالی فیصله وه، هغې د صبر سره هغه ازمایش برداشت کړو. د مریم دغه بچي سره حمل وشو او د دغه حمل سره هغه یو لرې ځای ته لاړه. بیا هغه د بچي د پیدا کېدو د دردونو په وجه د یوې کجورې ونې ته راورسېده. هغې وویل کاش چې زه د دې نه مخکې مړه شوې وې او زما نوم نشان نه وې پاتې شوی، چې ما دا ورځ نه وې لیدلې. د رسوایي فکر و ورسره، ځکه چې عزت د انسان د ټولو نه قیمتي څیز وي. چې عزت ته نقصان رسي دا د انسان دپاره ناقابل برداشت وي. نو هم دې وویل چې کاش چې زما څه نوم او نشان هم نه وې، نو ما به دا ورځ نه لیده، زه به خپل قوم ته څنګه مخامخ کېږم. فرشتې ورته د ښکته طرف نه اواز وکړو چې غم مه کوه، ستا رب ستا نه لاندې یوه چینه روانه کړې ده، یعنی دې نه اوبه وڅښه. دې نه پته لګي چې اوبه یو داسې شی دی چې د غم په حالت کې، په غوسه کې، ډپریشن کې بنده له فایده ورکوي. چې اوسکلی شي، چاردام پې وکړي یا غسل، دا ټول مفید دي. او د دې ونې ډډ لږ شان ته وخوځوه، تا ته به تازه تازه کجورې راوغورځېږي. بس ته خوره او څکه او خپلې سترګې یخې که. بیا که چېرې څوک سړی تا ته په نظر راشي، نو هغه ته ووایه چې ما د رحمان دپاره د روژې نظر منلی دی، نو زه به نن د چا سره خبرې نه کوم. دا یو زبردست تدبیر الله تعالی هغې ته وښیلو، د څکلو له اوبه او خوراک له کجورې. ځکه چې کجوره انسان له انرژي یعنی طاقت ورکوي، او د کم تکلیف نه چې هغه تېره شوې وه، نو هغې دپاره دا ډېر فایدهمند څیز و. اوس دا چې د غم او د پریشانۍ مقابلې دپاره انسان له جسمانی طور هم مضبوطی پکار ده، نو اوبه او کجورو هغې کې یو طاقت پیدا کړو. دې نه پس د خلکو د خبرو مقابلې دپاره د خاموشي قوت پکار دی چې انسان په ځان کابو وساتي، خاموش دي شي او هیڅ دې نه وي. عموما داسې کېږي چې مونږ اولني قوت ته کم توجه کوو، چې څه غم وغیره راشي نو مونږ خوراک څښاک بالکل پرېږدو، او چې چېرته خاموشي پکار وي نو هلته خو مونږ پوره قوت او زور کې جواب ورکوو او بحث کوو. دلته معامله برعکس ده، وای چې اول خپل خیال وکړه او بیا خاموشي اختیار کړه. چې څوک څه وای دی، خاموشي د خبرو نه زیات بهتر جواب دی. هغې به د څه وضاحت کولو او څه به یې ویل، چا به منله خو نه، ځکه چې اول دنیا کې داسې چرې نه و شوې، خلکو ته معلومه نه وه، عقل دې خبرې باندې یقین نه شو کولی. بیا هغې خپل بچی راغشتی و او خپل قوم ته راغله. خلکو وویل ای مریم تا خو ډېر ناشنا او بې ځایه کار وکړو. ای د هارون خور، نه ستا پلار بد سړی و او نه ستا مور څه بدکاره ښځه وه، یعنی ته خو د نیک کورنۍ جنۍ وې. مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه. خلکو وویل مونږ به د ده سره څه خبره وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم بچی دی. ماشوم بچی وویل قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. زه د الله بنده یم، هغه ماله کتاب راکړو او زه نبی جوړ کړم او زه برکتی کړم هر چرته چې زه یم، او د مانځه او د زکات د پابندۍ کولو حکم یې راته وکړو تر څو پورې چې زه ژوندی یم، او د خپلې مور حق ادا کولو والی جوړ کړم. دا ګوري چې لا د یو ورځې بچی دی او د منځ او د زکات حکم ورته ملاویږي، او انساني حقوقو کې د مور سره د ښه سلوک کول او د مور حق ادا کولو والا. او زه سرکشه او بدبخته جوړ نه کړم، سلام دې په ما باندې هر کله چې زه دوباره ژوندی راپاسولی شم. دا د عیسی زوی د مریم، او دا دغه په باره کې هغه ریښنی خبره چې خلک پکې شک کوي. د الله دا کار نه دی چې څوک په زویوالي ونیسي، هغه پاک ذات دی. هغه چې کله د څه خبرې فیصله کوي نو وایي چې شه او بس هغه کیږي. خبره دا ده چې په کائناتو کې ډېر څیزونه ډېر عجیبه دي او کم چې هم په ړومبي ځل په وجود کې راغلي دي، خو مونږ د هغې باره کې شک نه دی کړی. مثلا چې د نور پلار څوک دی، دا چا جوړ کړی دی، مونږ لیدلی نه دی، چاته پته نشته، هم الله تعالی دی. خو مونږ دې باره کې چرې شک هم نه دی کړی. نو دنیا کې ډېر داسې څیزونه دي چې پخپله ثابتېږي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي. بعضې وخت مونږ څه څیزونو باره کې ډېر حساس شو، نو بیا هغې له غلط تاویلونه جوړو او بې پلاره ماشوم د خدای زوی جوړ کو. او عیسی علیه السلام ویلي و چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی، بس تاسو د هغه بندګي کوئ. همدا نیغه لار ده. خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو. نو کومو خلکو چې کفر وکړو د هغوی دپاره به هغه وخت ډېر د تباهي وي، کله چې هغوی یوه لویه ورځ وویني، کله چې هغوی مونږ ته حاضریږي.
نو په هغه ورځ به وګونه هم ښه اوریدل کوي او سترګې به هم ښه لیدل کوي، خو نن دا ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې پراته دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، هر کله چې دا خلک غافل دي او ایمان نه وروړي، نو په دې حالت کې دوی د هغه ورځې نه ویروه کله چې فیصله وکړي شي او د افسوس نه سوا په بل هیڅ لار نه وي. اخر دا چې یوازې موږ به د دې ځمکې او د دې د ټولو څیزونو وارثان یو او ټول به موږ ته واپس کړي کیږي. خبره دا ده چې دنیا کې انسان ته څه نقصان ورسی، نو د هغه نقصان د پوره کولو موقع هم شته. هغه نقصان واپس کېدی شي، دوباره نوې ژوند شروع شي. په انسان غټ غټ غمونه تیریږي، د مال، د ژوندونو، د نورو سيزونو، او انسان وخت سره بیا د غمونه هیر کی، تکلیفونه نه یادي او بیا ځان تکړه کی. خو د آخرت ناکامی داسې ناکامی ده چې د هغه نه بیا د وتو سلار نشته. ډیر د حسرت لمحات بوي. هم دې له فرمای وانذرهم یوم الحسره، او ويرو دوی د ورځې د افسوس نه چې کله به انسان صرف پښیمان شي او هیڅ ونشي کوله. واذکر فی الكتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، او په دې کتاب کې د ابراهیم علیه السلام کیسه بیان کا. بهشکه هغه یو رښتینی انسان او نبی وو. دوی ته لږ شان هغه وخت وریاد کا کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې بابا جانا ته ولې د هغه سيزونو عبادت کوي چې هغه نه اوري او نه ویني او نستا سکار جوړول شي. څومره زبردست دلیلونه وو. بابا جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې هغه تاته نه دی راغلی، ته په ما پسې راځه، زه به تاته نیغه لاره وښیم. دې نه پته لګي چې د حق د لارې په تلاش کې د عمر څه پابندي نشته. که یو بنده عمر کې تاسو نه کم وي، کشر وي، خو کېدی شي چې علم زیات وي، نو که یو سړی دا تکبر نه کوي نو هغه دپاره خو لاره کولاو ده. خو که یو سړی تکبر کوي چې دی خو ما نه کشر دی، تجربه یې کمه ده، دی به ما ته څه وښیي، نو دا ټیک خبره نه ده. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی چې تاسو په ما پسې راځئ، زه به درته سیده لار ښیم. بابا جانا ته د شیطان بندگی مه کوه. دې نه پته لګي چې اولاد ته هم دا حق شته چې مور او پلار پوي، خو احترام سره. شیطان خو د رحمان نافرمانه دی، یعنی داغه بندگی ولې نه ده پکار؟ ځکه چې هغه د الله تعالی خبره نه مني. بابا جانا زه یریږم چې ته چرته د رحمان په عذاب کې مبتلا نشې او د شیطان مرګري جوړ شي. پلار ورته وویل ابراهیم ولې ته زما د معبودانو نه اوړېدلې؟ که چېرې ته منې نه شوې نو زه به تا سنګسار کم، بس ته د همیشه د پاره زمانه جدا شه. ابراهیم ورته وویل سلام دې تاته، زه به د خپل رب نه دعا غواړم چې تا معاف کړي، زما رب په ما باندې ډیر مهربانه دی. دا د هغه ادب او احترام او د پلار محبت چې پلار ورله دومره غټه دمکی ورکړه، نو جواب کې هغوی واپس بدتمیزي ونه کړه. ویل زه به تاسو له دعا کوم، ساستغفر لك ربي. دلته نه دا واضحه شوه چې مور او پلار ته ښه نصیحت کول یو طرف ته او د هغوی حق ادا کول او د هغوی عزت او احترام بل طرف. دې دواړو څیزونو کې توازن پکار دی. دا نه چې مونږ د چا استاد شو نو که هغوی مشران هم وي نو د بچو په شان معامله ورسره کوو. واعتزلکم وما تدعون من دون الله، زه تاسو هم پرېږدم او هغه هسیان هم پرېږدم چې تاسو هغوی رابلئ او الله پرېږدئ. زه خو بخپل رب رابلم، امید دی چې زه به د خپل رب پر رابللو سره نامراده پاتې نشم. نو هر کله چې هغه د هغه خلکو نه او د هغوی د هغه معبودانو نه چې غیر الله وو جدا شو، یعنی هغه علاقه یې پرېښوده، هجرت یې وکړو، نو موږ ورله د اسحاق او د یعقوب غوندې اولاد ورکړل او د هر یو نم پیغمبر جوړ کړو او هغوی ته خپل رحمت ورکړو او ریښتینی شهرت هم ورکړو. او ذکر وکړه په دې کتاب کې د موسی، هغه یو غوره سړی وو او رسول نبی وو. مونږ هغه ته د تور د ښي اړخ نه आवाज وکړو او د راز په خبرو هغه ځان ته رانږدې کړو او په خپل مهربانۍ سره د هغه ضرور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته د مددگار په تور ورکړو. او په دې کتاب کې د اسماعیل ذکر وکړه، هغه د وعده رښتینی وو او رسول نبی وو. هغه بخپل کور والو ته د منځ او د زکات حکم کولو او د خپل رب په نس یو خوښ انسان وو. دلته د اسماعیل علیه السلام څه خوبي وي چې هغه رښتینی وو او د کور خلکو ته به د منځ او د زکات حکم ورکولو. د ټولو انبیاو دا طریقه پاتې شوې ده چې صرف په خپل نیک کار نه کوي بلکې د بچو هم فکر کوي. مونږ له هم د خپل بچو د تربیت فکر پکار دی او په تربیت کې ابتدایي او بنیادی سیس دا دی چې بچي د الله د حق پیژندلو والا جوړ کو. بچو کې داسې احساس پیدا کو چې هغوی د الله تعالی حق پیژني، یعنی مونږ طرف ته راغب کول دي. خو مونږ وړو ته د خدای تعارف نه کو، نه دغه محبت ورکې پیدا کو، بس اسې ورته وایو چې مونږ کوي نو هغوی تنګ شي. که تاسو غواړئ چې واړه دې مونږ وکړي نو هغې دپاره څه ضروري دي چې د الله تعالی محبت په ورله زړه کې پیدا کوئ. د الله تعالی د قدرت نشانیانې چې په کل جهان خورې دي د دې خبرې ورسره کوئ. ضروري نه ده چې هره ورځ ورته د پیغمبر کیسه کوئ، دا خو به کوئ، خو ورسره په دنیا کې چې څومره څیزونه الله تعالی جوړ کړي دي، دا انسان چې پیدا کړی دی، دا ټول بچو ته ووایئ او تربیت یې کوئ.
مثلا خپل بچی ته د انساني جسم او د مختلفو سيزونو باره کې وایي او د خوا او شا ګالاکسیز تصویرونه او نور سيزونو حقیقت ورته وخایي چې دا هر څه الله تعالی جوړ کړی دی او هغه الله څومره لوی دی. دا سيزونه د الله نه علاوه بل هیڅ څوک نشي جوړولی. د سره ماشومانو کې د الله تعالی توحید هم پیدا کیږي او د الله محبت هم. نو بیا د الله تعالی عبادت ته زړه هم کیږي، شوق هم. او بیا خاص طور منځ یو داسې فرض عبادت دی او په هیڅ حال کې هم معاف نه دی. په دې باره کې کیسټونه هم موجود دي او خاص طور دا چې مونږ څه کوي. ډیر خلک مونږ کوي خدا ورته پته نشته چې مونږ څه وي او ډیر خلک په دې پوي دي چې مونږ فرض دی خو د هغه شدت ورته معلوم نه دی. نو داسې واړه چې اوس لوی شوي دي تاسو په خپل نشي پویولې، نو د داسې کیسټونو په ذریعہ د دوی ذهن جوړول شي. ضروری نه دی چې هغه به فورن ووري، خدا سي سوزونه او کتابونه ورلور کوي څه پته چې څه وخت هغه ووري یا کتاب ولولي او د زړه دنیا بدل شي، ځکه چې هدایت خدای الله په لاس کې دی. او په دې کتاب کې د ادریس ذکر وکړه. هغه یو رښتینی انسان وو او هغه مونږه لوړ مقام ته اوچت کړي وو. دا هغه پیغمبران دي چې الله په انعام کړی دي. د آدم د اولاد نه دي او د هغه خلکو د نسل نه دي چې هغه مونږه د نوح سره په کشته کې سوار کړي وو، او د ابراهیم د نسل نه دي او د اسرائیل د نسل نه دي، او دوی د هغه خلکو نه وو چې مونږه هغه ته هدایت کړي وو او مونږه منتخب کړي وو. دا هوی دا حال وو چې کله به د رحمان آیتونه هغه ته اورول کېدل نو په جړه جړه به په سجده کې پریوتل. بیا د هغوی نه وروسته هغه ناخلف یعنی بدعمله خلک د هغوی په ځای راغلل چې منځونه یې ضایع کړل او د نفس په خواهشاتو پسې روان شو. وروسته چې خلک ورو ورو د اولاد د تربیت نه غافل شو، نسلونه په خرابېدو شو او ټولو نه مخکې چې کم شي ضایع شو هغه څه وو؟ منځ. نو زر ده چې هغوی د ګمراهۍ د انجام سره مخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان وروړي او نیک عمل اختیار کړي نو هغوی به جنت ته داخليږي او د زری عمر حق به د هغوی نه وهل کېږي. دا هوی د پاره د همیشه اوسېدلو جنتونه دي چې د هغه وعده رحمان د خپل بندگانو سره غایبانه کړی ده او یقینا دا وعده به خامخا پوره کیږي. البته هغه سفزول خبر نه اوري چې سبا اوري بس ټیک به اوري او دا هوی رزق به هغه ته سبا بیګا ملاويږي. دا د هغه جنت چې د دې وارث به مونږه په خپل بندگانو کې هغه څوک جوړو چې پرهیزګار وي. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستاسو رب د حکم نه بغیر نه راکوزیږو. وما نتنزل الا بامر ربک. سچ زمونږ په وړاندې دي او سچ زمونږ نه رستو دي او سچ د دې په منځ کې دي. د هر سیز مالک هم هغه دی او ستاره رب هیرون کې نه دی. هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی او سچ د اسمانونو او د ځمکې په منځ کې دي دا غي ټولو رب دی. پس ته دغه بندگی کوه او دغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسه. ایستا په علم کې دغه د مرتبه برابر بل هستی شته، یعنی د بل چا عبادت څنګه کولی شي تاسو چې دغه برابر هیڅوک نشته. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. انسان وای چې آیا واقعي زمړ شم نو بیا به ژوندې راوستل کېږم. آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږ اول دې پیدا کړی دی هر کله چې دې هیڅ هم نه وو. ستا پر رب مې د قسم وي مونږ به دوی ټول او د دوی سره شیطانان هم ضرور راجمع کوو. بیا به د دوزخ نه چاپېره حاضرو او د زنګونانو په طرف به پړ مخې ورغورځو. بیا به د هر ډلې نه هر هغه سړی راجدا کو چې هغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکشه جوړ شوی وو. بیا دا مونږ ته پته ده چې په هغوی کې څوک د ټولو نه زیات دوزخ ته د غورځولو مستحق دی. په تاسو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه به په دوزخ باندې نه ورځي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. دا خو یو فیصله شوی خبره ده چې پوره کولې ستا د رب ذمہ ده. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. بیا به موږ هغه خلک بچ کو کوم چې په دنیا کې متکیان وو. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. او ظالمان به هم پاغې کې غورځېدلې پرېږدو. په دې آیت کې د پل صراط ذکر دی. د جهنم د پاسه به یو پل جوړیږي چې هر بنده به پاغې تیریږي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. که مؤمن وي او که کافر، نیک وي که بد، جنت ته د تلو والای او که دوزخ ته، ټول به په دې پل تیریږي. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مؤمن به د خپل اعمالو مطابق زر یا پس په دې تیر شي. څوک خو به د سترګو رب کې یکدم تیر شي، څوک د بجلی او د هوا په شان لکه د بجلی د لفټ په شان تیزه سره به بل خوا ورسي، څه به د مارغانو په شکل لکه چې الوزي او بل طرف ته لاړ شي، څوک به د ښه اسونو یعنی تیز رفتار اسونو په شان، بعضې به د نورو سورلو لکه چې اوښ دی، څوک به صحیح سالم تیر شي، هغوی ته به هیڅ تکلیف نه کیږي، بعضې به زخمی. بخاری شریف حدیث کې دی چې په پل به داسې کونډې یعنی میخونه وي چې ګناهګار خلک به پکې اونخلي او زخمی کیږي به، څه خلک به جهنم کې وغورځيږي یعنی څه خلک به وخويږي. وروسته به دوی د شفاعت په ذریعہ بیا راوستلی شي چې خپل د اعمالو سزا تیر کړي، بیا به بهر شي. خو چې کافران دي هغوی به په دغه پل کامیابی سره نشي تیرېدی او ټول به په جهنم کې وغورځيږي. حدیث دی د جامع ترمذی روایت دی. بعضې به د بجلی په شان پل صراط باندې ووړي، بعضې د هوا په شان او بعضې د تیز رفتار اسونو او بعضې د اوښانو په شان، بعضې د منډې والا انسانانو په شان او څه به د پیدل انسانانو په شان. چې اخرنی مومن په تیر شي نو د دوزخ خوله به بنده کړی شي.
د دوزخ خوله د اون یا د تنور په طریقه وي چې پخوا په زمانه کې د خاورو تنور به جوړېدو، خوله به تنګ وه او لاندې به آزاد وو. چې مؤمنان تیر شي نو دا خوله به بند کړي شي، خو ګناهګار مؤمنان به په شفاعت بهر ته راوستلی شي. خو اخر کې بیا د ظالمانو خبره شوې ده چې کم ظالمان به جهنم کې غورځېدلي پاتې شي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. دې خلکو ته چې زمونږ صفا صفا آیتونه اورول کیږي نو انکار کولو والا ایمان والا ته وایي چې په مونږ دواړو ډلو کې کومه ډله په بهتر حالت کې ده او د چا مجلسونه زیات شاندار دي. یعنی د حق په لار کې کم شی رکاوټ دی؟ د دنیا رونق او د دنیا عزت. یعنی چې مونږ سره کم خلک ناس دي یا مونږ سره تعلق لري هغه ډیر شاندار دي، د لپاره مونږ زیات په حق یو. او ایمان والا چې قربانیان ورکي او دنیا کې ورسره هیڅ نشته نو دوی په حق څنګه کې دي شي؟ حالکه د دوی نه مخکې مونږ ډیر داسې قومونه هلاک کړي دي چې د هغوی سازو سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان او شوکت کې هم د دوی نه زیات وو. دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان اغله مهلت ورکي، تر دې پورې چې کله داسې خلک هغه سیز وویني د کم سیز چې د هغوی سره واده شوی ده، خو که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت سات وي نو الله به ورته معلومه شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزور ده. یعنی دا خلک دا ډله تل راغلي پارټیانې مجلسونه دنیا کې خوشانه شوکت زیات کی، خو قیامت په ورځ به هر چا ته پته ولګي چې څوک د چا په کاریږي، هیڅ څوک به د بل چا په کار نشي. د دې برعکس چې کم خلک په نیغه لار ځي نو الله هغوی ته د نیغه لارې په تللو کې ترقي ورکوي او باقي پاتې کېدو والا نیکیانې ستا د رب په نزد د جزا او د انجام په اعتبار سره بهتر دي. آیا نو تا ولیدلو هغه سړی چې زمونږ د آیتونو منلو نه انکار کوي او وایي چې مال خو به مال او اولاد راکړی کیږي؟ آیا د ته د غیب څه پته لګېدلې ده یا د رحمان نه څه واده اغشتلې ده؟ هرګز نه. څه بکواس چې دی کوي هغه به مونږ لیکو او د ده دپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو. د کم سازو سامان او د کم لښکر چې دی ذکر کوي هغه ټول به زمونږ سره پاتې کیږي او دی به ایک یوازې مونږ ته حاضرېږي. بعضې وخت داسې کیږي چې انسان له دولت او طاقت ملو شي نو انسان غلط قسمه خود اعتمادي کې گرفتار شي، په غلطه زړه ورشي او دا زیات اعتماد د هغه دپاره مثبت شي. چې حق ورته مخې ته راشي نو انسان د طاقت او د دولت په نشه کې دی نه انکار کوي. مکه کې یو سړی وو نوم یې وو آس بن وائل. دا یو مشرک سردار وو. د حضرت خباب بن الارت سره کم د آس په ذمه وو چې کله د مطالبه وکړه چې زما پیسې واپس کا نو آس ورته وویل چې زه ته د محمد صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړه نو ستا قرض به اله واپس شي. د حضرت خباب د خولې نه ووتل چې زه به هرگز انکار نه کوم تر هغې پورې چې ته مړ شې او بیا پیدا شې. آس جواب ورکړو چې زه بیا دوباره پیدا شم نو الته به هم د مال او د اولاد مالک یم، ته بیا ما نه خپلې پیسې واخله. دا ټول خبرې د دروغو د اعتماد دي. انسان دا خیال کوي چې نن ډیر څه ملو شوي دي داسې به سبا هم ملو شي، خو نه، نن چې الله تعالی یو نعمت ورکړی دی خو سبا به همغه ته ملاویږي چې څوک یې اهل وي. دې خلکو الله پرېښودلی دی او خپل څه خدایان جوړ کړي دي دپاره د دې چې هغوی د دې مددګاران شي. هیڅ مددګاران به نه وي، هغوی ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټه به د دوی مخالفان جوړ شي. آیا ته ګورې نه چې موږ په کافرانو پسې شیطانان ورپسې کړي دي چې دوی ښه تیزی د حق په مخالفت باندې؟ ښه نو ته اوس په دوی باندې د عذاب د نازلېدو دپاره بېقراري مه کوه. موږ د دوی ورځې شمارو، هغه ورځ راتلونکې ده چې متقیان خلک به موږ د مېلمنو په شان د رحمان په دربار کې پیش کوو او مجرمان به د تګو ځناورو په شان دوزخ ته وشړو. په دغه وخت کې به خلک د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د هغه چا نه چې د رحمان نه اجازتنامه حاصله کړې وي. دوی وایي چې رحمان څوک زوی نیولی دی. ډیره نامناسبه خبره ده چې تاسو د ځان نه جوړه کړې ده. قریبه ده چې اسمانونه وشلېږي، ځمکه ټوټې شي او غرونه راپریوځي. په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان دپاره د اولاد نیولو دعوه وکړه او د رحمان دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي. په ځمکه او په اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به رحمان ته د بندګانو په حیثیت پیش کیږي. ټول د هغه په احاطه کې دي او هغه شمار کړي دي. ټول به د قیامت په ورځ هغه ته یو یو حاضرېږي. وکلهم آتیه یوم القیامة فردا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقینا چې کوم خلکو ایمان روړی دی او نیک عملونه کوي ډیر زر به رحمان د خلکو په زړونو کې د هغوی دپاره محبت پیدا کړي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام مونږ آسان کړو او ستا په ژبه ځکه نازل کړو چې ته پرهیزګارو خلکو له زیری ورکې او ضدیان خلک ویری. د دوی نه مخکې مونږ څومره ډیر قومونه هلاک کړي دي. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. آیا نن تاسو د هغوی نښه چرته وینئ یا د هغوی اواز چرته اورئ؟ هغوی محسوس کوئ یا چرته د هغوی معمولی اواز هم اورئ؟ چرته لاړه دنیاوي شان و شوکت والا؟